د کرکټ کاو تاسو به خیال کړی تیږي وي دومره ما سټارټ هم ډېر و دا اوږد و بیا مې سټارټ راواخیستې شپې به مې ټولې خپې خوږېدې که نه تیږې به وې که نه سهولت نه و روپۍ نه وې کوم هغه هم سې اچول شوز د بوټان به م اچول هغه به م هغه نه ول چې ښه شوز به ول او سی یې به ول چې هغه به کلک ول دا بوټان به ول او بل دا د خبره داسې دا نن سبا دا کوم ځوانان چې دي حشمت دوی دي زه بله ورځ هم چېرته ناست وم بیا ټي وي ته د ناست لومبی بس زه ټي وي ته کېناستمه چې به یره به غوندې وږم مالې دا به اوټ کېږي دا به اوټ کېږي اوس چې چې دا ټي وي ته کېنم ښه شاته کېنم چې زه وایم چې ځوانان اخته دي ډېر زبردست لګیا دي او یو مې خاطره به درته ووایم د 2015 د ورلډ کپ په اسټرالیا کې بیا ما دا بالینګ کاوه او سیم حمید حسن هم زوبلو هلته لږ زوبل سوی و زه و حمید او دولت و حمید هلته زوبلو او بیا هم د ماشاءالله ډېر ښه بالینګ یې کوي وخت کې بیا ما دا بالینګ چې کاو ما د خپه زوبله سوه بیا د بشیر ستانکزی موږ هغه و د منیجر و بیا د خپه مې زوبله سوه وایي ته به ریپورټ راوړې ما ویله دا اوس څنګه اوس ریپورټ چې راوړم نو ما ته شپږ میاشتې لیکي دا به چې شو کوم ورسره هغه عظیم د ملک و د موږ د پیزوي و عظیم ملک د پاکستان و هغه ته مې ورته ویلې راځه چې لاړ سو د ریپورټ باندې ما ته راکړی چې ګوره د بشیر ستانکزي ته یې ورنه کړي وایي صحیح ده هغه هم چې ریپورټ دغه و د اکسرې و دا وکړه چې هغه زه راوغوښتمه ډاکټر ورته کېنولم وایي دا خپه دي ته به د 4 میاشتو کې دا واک کوې که نه نمال یا خدای خیر کړي وایي د دې نه به 6 میاشتې پس به لږ بالینګ کوي ما ویله خدای خیر کړي دا خبره د کال نه مو راوښتله هغه مې ورته ویله چې عظیم به یې ته مې سترګه وویله چې ته ریپورټ راکړه ما ته وایي څه کوې ورته مې ته راګوره مې هغه څه مې ډسبین و داسې جګ غوندې ډسبین تور غوندې ډسبین نه هغه د ما و هغه مې چې دا ریپورټ مې راواخیسته د ډسبین خواته لاړم داسې مې وشکه دا مې کې عظیم به یې چیغه کړې چې دا رشته وشکه نه ما نه یې غواړې هلته ورته مې خدای دې خیر کړي